کمپیوټر کمپیوټر ویل کېږي کمپیوټر ته په پښتو څنګه دغه کمپیوټر یایي په انګلیش څنګه کمپیوټر ورته یایي صحیح ده COMPUTER کمپیوټر کمپیوټر معنا کمپیوټر السلام علیکم خواجه قدرمن عزت من امید ہے کہ خوشحال ہوئے سید کلاس 20 سلام پڑھتے بدخ تو سے دا کس کہ مصرون سامان دا یعنی مکینکون سامان دا غټل چا بیس کرنچینا وغیرہ ملډنګ مشانینا دا سنر بلچ گیمټه دا وکړه ټولو په شزدا کې ان شاء الله دغه نورسته تاسو خپل پاته ولا کې په غون سمندینه ان شاء الله چې سره نومینه دي د خلاص 20 نورسته دغه ویډیو کتل نورسته ان شاء الله تاسو ار شنو خپل وخصه په انګلیش په ډېر واضحه طریقه باندې په پښتو مې هم سره لیکل دي په انګلیش مې هم سره لیکل دي تصویر مې هم سره لګولای په ډېر واضحه طریقو مې ان شاء الله تاسو په داخله شو شوی ټیر چې کوم د مصرونه سامان دا کوم د مکینکونو سامان دا کچې د انګلیش د زداګړې سره شاو کې انګلیش د کوي بالکل زده کوي چې پرسونه به د چینل نه د مو چینل سره سبسکرایب کې اولای کې داسې چینل ویډیوګانې تاسو مخ شیر سي د انګلیش اول سټپ وانه چې کوم د 20 کلاس پر د اول سټپ دا دغه نورسته 21 کلاس نو شریکي ان شاء الله دوام سټپ د انګلیش او د 40 کلاس پر 40 نورسته بیا درام سټپ ان دا سټپینه مندو ان شاء الله تاسو خپل انګلیش شپه کارونه مندې ان شاء الله په 2 دریم یاشت تاسو خپل انګلیش ان شاء الله خپل نتیجه درکوي چې تاسو د انګلیش د کیمزي نه کیمزي تا ورسېدل سعید ارسه کلاس شریکوي امی سره اوس ان شاء الله چینل سره سبسکرایب کې ولای کې چې دا سنره ویډیو غنوي چې دا تاسو مخشه اردريمي ویسټل یای پیغاله یا سیټه سیګو ته سیټه یای سیګو ته پیغاله یای میجو ته پیغاله یای ځنه خلکو ته سیټه یای دغه یای ویسټل WHISTLE ویسټل معنا پیغاله یا سیټه هوک ویل کېږي کلنډې میجو ته کلنډې یای دغه تاسو چې سوي ته د تصویر وسره ښکاری د تصویر مې دغه په وجه لګولای چې تاسو ته واضح معلومات وي HOOK هوک معنا کلنډې ډسپن یای د کچري صفای کولو ربستول کېږي او د شای چې یو سره دغه یای ډسپن یای د کچري صفا کولو ربز او د بلچکی چې یو سره د پلاستیک ولا دغه یای ډسپن DUSTPAN ډسپن معنا د کچري صفا کولو ربز د بل بلچکی چې یو سره صحیح ده سکیل ویل کېږي میزان ته څنګه د طلب یای څنګه ته میزان یای SCALE سکیل معنا میزان یا تله دغه پروپر ټینک کې عمل کېږي ګیس بوتل ګیس بوتل به ته ویل کېږي صحیح ده PROPANETAN کې پروپر ټینک یا پروپر ټینک څه کوته یای څه کوته ګیس بوتل به ته ویل کېږي په انګلیش په پښتو کې ګیس هم ته ویل کېږي سلندر هم ته ویل کېږي څه کوته سلندر یای څه کوته ګیس یای صحیح ده نیډلز ویل کېږي ستنه ته NEEDLES نیډلز معنا ستنه د ګندونه ستنه چې کیمې دي یعنی د کوم خلک په دمن د کپڑے ګاندي یو شی په ګاندي بل شی په ګاندي دغه ویل کېږي نیډلز ستن په انګلیش وته یی په پښتو وته یی ستن په انګلیش وته یی نیډلز سنیپس ویل کېږي د چادرو کټ کولو بیتی ته ویل کېږي په دم د چادر کټ کېږي SNIPS سنیپس ویل کېږي د چادرو کټ کولو بیتی وایر ویل کېږي تار ته WIRE معنا تار مش په پښتو کې تار ورته ویل کېږي په انګلیش ورته ویل کېږي دغه وایر پولی ویل کېږي پولی ته POLLEY پولی معنا پولی ان تاسو په تصویر کې ښکاری دته پولی ویل کېږي په پښتو کې پولی وته کېږي په انګلیش وته یی پولی میګافون ویل کېږي لوډ سپیکر ته دغه مې لوډ سپیکر یی MEGAPHONE میګافون ویل کېږي لوډ سپیکر جکهمر ویل کېږي د کانکریټ متاولو ماشین ته ویل کېږي ان دا کانکریټ متایب GACHAMMER جکهمر معنا د کانکریټ متاولو ماشین ته ویل کېږي ان دا کانکریټ متایب صحیح ده چوک ویل کېږي د ټایر سیفټی ته چې کوم دغه ګاډي سره یې ګرځوي د مسرونه سره هاوي CHOCK چوک معنا د ټایر سیفټی دا چې ګاډي سره ګرځوي او په د مسرونه سره هاوي چې کله ګاډي ودروي بیا ګاډي ټیر ته یې ورکی صحیح ده دغه ویل کېږي چوک معنا د ټایر سیفټی الیکټریک ټیپ ویل کېږي الیکټریکل
ټیپ الیکټریکل ټیپ ویل کېږي د بجلۍ رشنټوب ته په دا باندې د بجلۍ تارونه سره پې بندوي دغه ته ویل کېږي دغه رشنټوب ته داسې ته ښکاري په تصویر کې الیکټریکل ټیپ یعنې بجلۍ تارونه پې بندوي دغې په وجه الیکټریکل ټیپ ورته ویل کېږي ELECTRICAL الیکټریکل ټیپ د بجلۍ میکسینګ ټیپ ویل کېږي د خړ رشنټوب ته ویل کېږي دغه زموږ د په کورونو کې چې هم استعمالیږي دغه ته ویل کېږي میکسینګ ټیپ د خړ رنګ سرش ته ویل کېږي څنګه ته سرش یې څنګه ته رشنټوب یې دغه ته میکسینګ ټیپ MASKING میکسینګ ټیپ USB سټیک ویل کېږي USB ته USB STICK USB سټیک USB ته ویل کېږي سیفټي پین ویل کېږي ګوډالی ستن ته SAFETYPIN سیفټي پین ګوډالی ستن موږ ورته ګوډالی ستن وایي تاسو په پښتو کې څه ورته ویل کېږي خو دغه ته په انګلیش ویل کېږي سیفټي پین کلکولیټر ویل کېږي کلکولیټر ته صحیح ده CALCULATER کلکولیټر ته ویل کېږي موږ په پښتو کې کلکولیټر ورته ویل کېږي دغه ته په انګلیش کلکولیټر ورته ویل کېږي پین معنا بالپن ته ویل کېږي دا موږ په پښتو کې بالپن ورته ویل کېږي په انګلیش ورته ویل کېږي پین په انګلیش پین ته پین معنا بالپن موږ په پښتو کې بالپن هم ورته وایي پین هم ورته وایي ډېر خلک صحیح ده پنسل ویل کېږي پنسل ته دا چې کومه د تختې پې لیکلی شي دغه پنسل ته ویل کېږي پنسل په پښتو کې همیش پنسل ورته وایي په انګلیش هم ورته پنسل وایي PENCIL پنسل معنا پنسل چارجر ته په انګلیش ویل کېږي چارجر په پښتو کې همیش ورته چارجر وایي CHARGER چارجر معنا چارجر بورډ مارکر ویل کېږي مارکر ته BOARD بورډ MARKER مارکر دا چې کوم دا بورډ پې لیکي ماسټران دغه ته ویل کېږي بورډ مارکر د بورډ مارکر ته ویل کېږي موږ په پښتو کې مارکر ورته وایي صحیح ده سینډ پیپر ویل کېږي ریګمال ته SANDPAPER سینډ پیپر ویل کېږي ریګمال پولیشینګ ماشینز ویل کېږي هم د پلاش کولو ګلانډر دی یعنې پلاش کولو دا ګلانډر دی د پلاش پولیشینګ ماشینز د پلاش کولو ګلانډر ته ویل کېږي دا د ګاډي رنګ په پلاش کوي داسې کامبري رنګینه کسه د دیوالونه دغه ته پلاش په ورکوي دغه خپل د سر کې داسې کاربیس کې نمونه د پلاش بلیډ یې وي دغه ته ویل کېږي پلیشینګ ماشین POLISHING پلیشینګ MACHINE ماشین پلیشینګ ماشین د پلاش کولو ګلانډر ته ویل کېږي ګرینډر بلیډ ویل کېږي د ګلانډر بلیډونو ته ویل کېږي GRINDER BLADES ګرینډر بلیډز د ګلانډر بلیډونو ته ویل کېږي اینګل ګرینډر ویل کېږي د لاس ګلانډر ته ویل کېږي اینګل ګرینډر دا چې کوم د لاس ګلانډر دی د دلی نه د دغه ته ویل کېږي اینګل ګرینډر ANGLEGRINDER اینګل ګرینډر د لاس ګلانډر ته ویل کېږي پیپرینچ ویل کېږي پیپرینچ ته موږ په پښتو کې پیپرینچ ویلي په انګلیش هم ورته ویل کېږي پیپرینچ په انګلیش هم ورته ویل کېږي پیپرینچ PIPEWRENCH پیپرینچ په پښتو کې پیپرینچ ورته ویل کېږي دغه ته سکیفولډینګ ویل کېږي سیګاله ته موږ په پښتو کې سیګاله ورته وایي په پښتو کې خپل بل څه نوم یې کېدای شي دغه خو لکه موږ دې ته په بهر باندې چې کوم خلک بلي دا سیګاله ډېر خلک بلي SCAFFOLDING سکیفولډینګ پیکاکس ویل کېږي ګمټې ته موږ په پښتو کې ګمټې بلي تاسو به یې څه ورته ویلې څوک ته ګمټا وایي څوک ته ګمټې وایي دغه ته ویل کېږي پیکاکس معنا ګمټې PICKAXE پیکاکس معنا ګمټې یا ګمټای پلیسټرینګ ټرول
ګرماله ته ویل کېږي. میجې په پښتو کې ګرماله بلی تاسو ته تصویر ښکاري چې څه یې بلی دی نه PLASTERING پلیسټرینګ TROWEL ټرول ګرماله پلیسټرینګ ټرول د پلستر ولا ګرماله ته ویل کېږي انه چې د پلستر پې کوي دغه ته ویل کېږي پلیسټرینګ ټرول ګرماله. میکسینګ ډریل چې کوم دی د میکس کولو ماشین دی دغه ته ویل کېږي MIXINGDRILL میکسینګ ډریل د میکس کولو ماشین ته ویل کېږي. کانکریټ میکسر CONCRETEMIXER کانکریټ میکسر د سیمنټ میکسچر ته د به تاسو لیدلی وي په روډونه باندې سیمنټ چې پرشه میکس کوي دغه ته ویل کېږي کانکریټ میکسر. وال پلګ ویل کېږي د میخ کلپ ته ویل کېږي. میخ کلپ ویل تاسو څه بل په خپل زبان کې ان دا تصویر ته ښکاري دا چې کوم د پیچي مخینه دی دغه په کانکریټ کې اول دغه ولګوي په نورسته پیچي مخ ورته ولګوي په نورسته بیا مخ خو د کانکریټ دغه شی سره نسی صحیح ده هغه د ولز په دیوال کې د مخ او دغه شی د سره وان سي صحیح ده دا یی وال پلګ د میخ کلپ ته ویل کېږي صحیح نه په پښتو کې د میخ کلپ WALLPLUG وال پلګ د میخ کلپ. ویلډر ویل کېږي د ویلډ مشین ته صحیح ده WELDER ویلډر معنا د ویلډ مشین انا چې کوم تاسو ته تصویر کې ښکاري دا د ویلډ مشین دی نه ویلډونه پې کېږي دغه ته ویل کېږي ویلډر د ویلډ مشین. پینسرز ویل کېږي کالبا ته میش دا کالبا بیلی دغه ته ویل کېږي پینسرز کالبا. تاسو به په خپل زبان کې څه ورته ویل کېږي په خپل زبان کې به څه ورته وایي خو موږ ورته کالبا وایي دغه ته ویل کېږي پینسر PINCERS پینسرز کالبا. سیلیکون ویل کېږي سیلیکون ته SILICONE سیلیکون معنا سیلیکون دغه یو شی دی د دروازې د سیډ سره یې لګوي چې کله دروازه لګوي په دروازه د دروازې د سیډ سره دغه خپل یو قسم دوايي د ساده سیلیکون دا ته ولګوي صحیح ده بیا دروازه څه لکه رنیو نه ښکاري ایسي هوای بند کړي هر شی څه هغه دروازه کلکه بند شي دغه په وجه باندې دغه ته ویل کېږي سیلیکون. پینټ رولر رنګ رولر ته ویل کېږي دا د رنګ ګوټکا دغه ته ویل کېږي PAINT پینټ ROLLER پینټ رولر د رنګ ګوټکا ان په دا باندې د دیوالونو ته رنګ ورکړي دغه ته ویل کېږي په انګلیش پینټ رولر په پښتو کې د رنګ رولر یا ګوټکا. وایر برش ویل کېږي د تار برش ته ویل کېږي دا د تارونو برش دی او د ویرونه په صفه کېږي د بجلی ور سره ډېر ویشه د بجلی موسرون چې دی د چې کوم د بجلی موسرون دی دغه سره وي صحیح ده د بجلی جوړوي د بجلی جوړول ول سره وي دغه ته ویل کېږي وایر برش WIERBRUSH وایر برش د تار برش. وشر یایي واشل ته WASHER وشر معنا واشله میږي ته واشله یایي تاسو به څه ته نن تصویر د تخکاری دغه ته ویل کېږي په انګلیش وشر په پښتو کې واشله. سټرینګ ویل کېږي ګونجې ته میږي ته ګونجې یایي څه ته ټپلې یایي دغه د پړې ګونجې څه دغه ته ویل کېږي سټرینګ STRING معنا ګونجې یا ټپلې. ټول سیټ ویل کېږي د چابې صندوق ته ویل کېږي د چابې کې نه دغه صندوق وي هر قسم چابې پکې دغه ته ویل کېږي ټول سیټ TOOLSSET ټول سیټ د چابې صندوق. شول ویل کېږي بلچه ته SHOVEL شول معنا بلچه. سکرو ډرایور ویل کېږي پیچکاس ته SCREWDRIVER سکرو ډرایور پیچکاس ته ویل کېږي. سکرو ویل کېږي د پیچ مخ ته ویل کېږي چې د کوم پیچ مخ ته دغه ته ویل کېږي سکرو SCREW سکرو معنا پیچ مخ. سکریپر ویل کېږي نخاش څوک ته نخاش یایي څوک ته کرانډی یایي صحیح ده دغه ته مې خپل نخاش یایي ځینې خلکو ته کرانډی هم یایي SCRAPPER سکریپر معنا نخاش یا کرانډی.
سا ویل کېږي اره ته. SAW سا معنا اره. سپریټ لیول ویل کېږي دغه لیول ته. دا د دروازې دغه وکر په لیول کوي چې کله دروازې وکر لګوي بیا دا لیول ورته استعمالیږي. دغه ته ویل کېږي سپریټ لیول. دغه لیول ته ویل کېږي SPIRITLEVEL سپریټ لیول. دغه لیول ته ویل کېږي. میشرینګ ټیپ چې کوم دی دا دغه پیته ته ویل کېږي چې د کومه پیته د لیول کا د کاش چې کوي دغه پیته ته ویل کېږي میشرینګ ټیپس. MEASURING میشرینګ TAPE ټیپ. میشرینګ ټیپ ان دغه پیته ته ویل کېږي. پلاګ ویل کېږي پلاګ ته ان دغه د بجلی سکر ته ورچې دغه ته ویل کېږي پلاګ. PLUG پلاګ معنا پلاګ. ټویزرز ویل کېږي نیسي ته. TWEEZERS ټویزر معنا نیسی. ان د ویښتان چې په وباسي دغه ته ویل کېږي ټویزر. په پښتو کې موږ ورته یې نیسی. سوکټ ویل کېږي د سپانه چابي خوله ته ویل کېږي. ان د کومه خوله وي د سپانه ته چې ورسي دا خوله ته ویل کېږي سوکټ. SOCKET سوکټ معنا د سپانه چابي خوله. اینګل ایرن ټایرن ته ویل کېږي. ان کوم د کوټو چاتونه ته ورکوي دغه ټایرن ته ویل کېږي. نور داسې د ټایرن کې څه وي دغه ته ویل کېږي اینګل ایرن. ANGLEIRONE اینګل ایرن ټایرن ته ویل کېږي. صحیح ده. پوکټ نایف ویل کېږي د چکیانو ډېر چکیانو پکړ چې څه وي دغه ته ویل کېږي پوکټ نایف. ان دا ډېر چکیان چې پکې وي دغه ته ویل کېږي پوکټ نایف. POCKETNIFE پوکټ نایف یوزای ډېر چکیان ته ویل کېږي. صحیح ده. پینټ برش ویل کېږي د رنګ برش ته ویل کېږي. PAINT پینټ BURSH برش. پینټ برش د رنګ ربز یعنی د رنګ برش دغه ته ویل کېږي. صحیح ده. پیډلوک ویل کېږي تلا یا کونجي. موږ ورته کلپ یې دغه ته. صحیح ده. PADLOCK پیډلوک ویل کېږي تالا یا کونجي. موږ په خپل زبان کې دغه ته کلپ یې. صحیح ده. ناټ ډرایور دغه ته ویل کېږي ناټ ډرایور. ان د ناټ کولواله چابي دو یو سکرو ډرایور و ا د پیچکاس د مخ کولواله چابي دو ان سکرو ډرایور ا پیچکاس ته ویل کېږي. دا ناټ ډرایور دی دغه د پیچکاس غونډه دی خو دا ناټ کولوي هغه پیچ مخ کولوي دغه په وجه باندې دا ناټ ډرایور دی. صحیح ده. ناټ ډرایور ناټ کولولو چابي ته ویل کېږي. صحیح ده. NUT ناټ DRIVER ناټ ډرایور د ناټ کولولو چابي. ناټ ویل کېږي کابلا ته. دا مش کابلا بیلی. صحیح ده. NUT ناټ معنا کابلا. ډېر خلک ناټ بیلی خو لکه موږ په خپل زبان کې دا کابلا بیلی. صحیح ده. نیل ګن ویل کېږي د مخونو وهلو شای دی. ان د مخونو وهلو چې کوم ګن دی دغه ته ویل کېږي نیل ګن. NAIL نیل GUN ګن. نیل ګن د مخونو د وهلو مشنګای دی دغه. صحیح ده. مخونه خپل مخ په لرګي یا په داړه باندې یا په تخته باندې خپل مخ وایي چې کله سپیکر کې خپل مخ وایي دغه په تخته باندې دغه ته ویل کېږي نیل ګن. نیل ویل کېږي مخ ته. NAIL نیل معنا مخ. منکی رنچ ویل کېږي دغه رنچ ته ویل کېږي د کوم رنچ چې تاسو په تصویر کې ښکاري دغه ته ویل کېږي په انګلیش منکی رنچ. ان دغه نوم دی منکی رنچ. MONKEY منکی WRENCH منکی رنچ. ربر میلټ ویل کېږي د ربړ چټک ته ویل کېږي. دا یو قسم پلک ورته په خپل زبان کې په دمنه د کاش یو دغه دا په یو د انټرلاک ستې دغه په لګاوي دا بیا متاوینه دغه شای د پوس چې کوم پلک ته پښه د ایس پنن د رابړ وي. صحیح دغه ته ویل کېږي ربړ میلټ. RUBBERMALLET ربر میلټ د ربړ چټک د انټرلاک او کاشي په لګاوي دغه ته ویل کېږي. نایف ویل کېږي چاقي ته. NIFE نایف معنا چاقو. هیمر ډریل چې کوم دی
دا د سروي کولو ماشین دی، یعنې په تختې کې داسې سروي کوي، په دروازې په دغه کار کې سروي کوي. دغه ته ویل کېږي هیمر ډریل، د سروي کولو ماشین ته ویل کېږي. صحیح ده. سا بلیډ، سا بلیډ دغه ته ویل کېږي د ارې خولې دي، دا ته ویل کېږي سا بلیډ، SAWBLADE سا بلیډ. سا بلیډ معنا د ارې خولې. هینډ ګرینډر، هینډ ګرینډر ویل کېږي د لاس ګرینډر ته ویل کېږي، ان د لاس د لاس ته چې وي دغه ته ویل کېږي هینډ ګرینډر. ګلنډر ته ویل کېږي دغه ګلنډر ته چې په تصویر کې درته ښکاري دغه ته ویل کېږي هینډ ګرینډر، د لاس ګلنډر. صحیح ده. HANDGRINDER ګرینډر. فایل، فایل ویل کېږي سیون ته نه سمان چې ته سیوان یې چې ته سیون یې دغه ته ویل کېږي فایل، FILE فایل. فایل معنا سیون یا سوان. هینډ برش، هینډ برش ویل کېږي د لاس برش ته، ان دغه برش ته ویل کېږي د کوم چې په تصویر کې تاسو ته ښکاري دغه ته ویل کېږي هینډ برش، HAND هینډ BRUSH هینډ برش. هینډ برش ویل کېږي د لاس برش ته. هکسا، هکسا ویل کېږي اره ته، ان دغه اره ته ویل کېږي د کوم چې په تصویر کې تاسو ته ښکاري دا چې په پښتو کې تاسو څه ویلو دغه اره ته ویل کېږي د کوم چې یس په نه کټ کوي، یعنی یس په نه خوري دغه اره ته ویل کېږي HACKSAW. هکسا، هکسا معنا دغه اره ته ویل کېږي. صحیح ده. ریزر نایف، ریزر نایف ویل کېږي دغه چاقو ته چې د کوم په تصویر کې تاسو ته ښکاري خلک په دمن د کیبل سپینوي، د کیبل چمړې په خوري، د کلکې کلکې چمړې چې کومې دي دا په خوري، او داسې کارټون په کټ کوي، دا کارټوني نه وکړي دغه ته خلک ګرځوي، دغه ته ویل کېږي ریزر نایف، ان دغه چاقو ته ویل کېږي. سیزرز، سیزرز ویل کېږي بیتي ته، SCISSORS سیزرز، سیزر ویل کېږي بیتي ته. فلیش لایټ، فلیش لایټ ویل کېږي بجلی ته، FLASHIGHTS فلیش لایټ، فلیش لایټ ویل کېږي بجلی ته. کمبینیشن سپینرز، کمبینیشن سپینرز ویل کېږي دغه چابې سیټ ته ویل کېږي COMBINATION کمبینیشن سپینرز، ان دغه چابې چې کومې دي دغه ته ویل کېږي دغه سیټ ته ویل کېږي. صحیح ده. سټیپ لیډر، سټیپ لیډر چې کوم دی د شل ته ویل کېږي چې کې اندر پای بیلی چې کې شل بیلی په پښتو شي دغه ته ویل کېږي سټیپ لیډر، ان دغه شل ته ویل کېږي سټیپ لیډر. د بل د کوم د ساده شل د سیخ شل د دغه ته ویل کېږي لیډر. صحیح ده. دغه ته ویل کېږي سټیپ لیډر، STEPLADDER سټیپ لیډر شل یا اندر پای. ورک بنچ، ورک بنچ ویل کېږي د کار میز ته، ان دغه میز چې کوم دی دا د کار میز دی، ان چې چېرته کار پې کوي د چابې ما بیا شي دا ته یې پکې څه د کار میز دغه ته ویل کېږي ورک بنچ، د کار میز. لنکي، لنکي ویل کېږي لنکي میز ته لنکي وایي. صحیح ده. ALLENKEY لنکي، لنکي معنا لنکي. کمبینیشن پیلر، کمبینیشن پیلر ویل کېږي دغه پلاس ته. صحیح ده. کوم پلاس د میږي پلاس بیلی توس به چې څه بل خپل زبان کې دغه ته ویل کېږي کمبینیشن پیلر، COMBINATION PLERS کمبینیشن پیلرز ان پلاس. چینسا، چینسا ویل کېږي میږي پټرول عربي په خپل زبان کې د پټرول عربي دغه ویل کېږي چینسا، CHAINSAW چینسا پټرول ارم. کیبل، کیبل ویل کېږي تار ته، یعنی د کوم تار چې وي دغه ته ویل کېږي کیبل، CABLE کیبل. کیبل تار ته ویل کېږي وایر تار ته ویل کېږي. صحیح ده. او خو کیبل د لږ کې غوړ تار ته ویل کېږي، او وایر چې کوم دی دغه واړی کې تار ته ویل کېږي دغه ته ویل کېږي کیبل. بکټ، بکټ ویل کېږي بالټې ته، BUCKET بکټ، بکټ معنا بالټې. بروم، بروم ویل کېږي ربز ته، میږو ته ربز یې تاسو به څه ته یې BROOM بروم، بروم معنا ربز. عکس، عکس ویل کېږي تبرګای، چې تبر هم ته یې تبرګای هم ته یې AXE عکس، عکس معنا تبر یا تبرګای. اول دا ډریل، دا چې کوم دی اخري دی ډریل، DRILL ډریل، ډریل معنا ډریل.